شئ له شمشاد څخه د 10 بجو مهمه او وروستي خبرونه ګورئ. ارګ د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره د ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې روانې کړي دي. د هغو اندېښنو ته د ولسمشرۍ ماڼۍ ځواب دی چې که عبدالله حکومت ته راځي نورو ته هم ځای شته. تحلیل کوونکي د حکومت په خوا کې د اپوزیسیون شتون هم اړین بولي. ټینګار دا دی که عبدالله د جوړجاړي پر بنسټ د حکومت برخه ګرځي نور نمایندان دې اپوزیسیون ته لاړ شي. ولسمشر د افغانستان د ملت سره د لوی په مراسمو کې په ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټه وي. د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټولې ژبې، د افغانستان ټول خلک باید په دې حکومت کې ځان وویني. په همدې خاطر باندې د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي او دوام لري. د ولسمشریزو ټاکنو هر پړاو له ناندریو سره مخ وي او ډیر لوري هڅه کوي د اپوزیسیون پر ځای حکومت ته داخل شي. د اپوزیسیون شتون یو اړتیا بلل کیږي چې د حکومت په کړنو نظارت ولري. د ټاکنو دوه مهم سیالان حکمتیار او رحمت الله نبیل دي چې اوس لپاره غلي دي. ولې نورې ډلې هم کومې صفات دي کولای شي چې په اپوزیسیون البته اپوزیسیون جوړ کړای شي. د اپوزیسیون له درو ډولونو څخه پر دوه ډولو په افغانستان کې فعالیت کېدلی شي چې هغه واک ته رسېدل او اصلاح غوښتل دي د دولت. قانوني اپوزیسیون نه به پیدا شي او اوس خو وړونکی او بایلونکی نه دی معلوم او اپوزیسیونونه خو په پارلماني نظامونو کې چې په پارلمان کې وي متاسفانه چې اوس خو وړونکی او بایلونکی نه دی معلوم او دواړه مشارکتي حکومت جوړوي نو دا نورو کاندیدانو ته به هم څوکۍ ورکول کېږي. د ولسمشر غني او عبدالله د ټول شموله حکومت هوکړه چې ټاکل شوې وه سبا لاسلیک شي وځنډېده. د عبدالله د ټیم غړي وایي د راتلونکي حکومت په تړاو بحثونه وروستي شوي. یوازې ولسمشر غني اوس له عبدالله سره نیمایي واک شریکېدل نه مني او د سهم په کمېدو باندې ټینګار لري. د ولسمشر سلاکار جمعه ګل اچکزی بیا وایي د دواړو لورو ترمنځ خبرې وروستي شوي خو 50-50 حکومت ولسمشر ته د منلو نه دی. خبرې روانې دي، پرمختګونه ستا په کښې کې خو لا هم نیایي سوي نه دي. هیله ستا چې په لنډو ورځو کې خبرې نیایي سي او کومې خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د حکومت د 50% تقسیمولو روانې دي دا حقیقت نه لري. نو زما هیله د رسنیو د مسؤلینو او د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو د کاروونکو څخه ده چې کوم خبر حقیقت ونه لري هغه دې نه خپروي، نه که د هیوادوال په تشویش کې نه اچوي. طالبان وایي له هند سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او تر اوسه یې لیدنې هم نه دي ورسره کړي. سهیل شاهین وایي هند باید تر هر څه له مخه طالبان د ازادي بخښونکي قوت په توګه وپیژني. باور دا دی که د هند او طالبانو ترمنځ ناسته وشي د هند شته تشویشونه به رفع شي. بلخوا ویل کېږي خلیلزاد له پاکستاني چارواکو غوښتي چې طالبانو باندې فشار راولي تر څو په روانه جګړه کې تخفیف راولي. د پاکستان فوج نه دې کې مرسته وغوښته چې طالبانو باندې فشار واچي چې دوی د خپل د بریدونو کې څه کمی راولي. د طالبانو نه دا غوښتنه د رمضان آغاز نه مخکې هم شوې وه خو هغه وخت کې هغوی دې نه انکاري شوي وو. روغتیا وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې د 361 کسانو د کرونا نتیجې مثبت شوي، 15 تنه ترې مړه شوي او 15 نور رغېدلي دي. له دې سره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 4402 تنو ته ورسېد. کابل کې د 117 تنو نتیجه مثبت ده چې تر نورو ولایتونو لوړه ده. گلایه ما از شهروند غریب و فقیر که به خاطر دریافت لقمه‌نان از خانه بیرون میشه نیست. گلایه و شکایت بسیار جدی موضوع در شهروندایی است که دولت اونا را مخصوصا کارمندهای دولتی که دولت برشان معاش میته ولی اونا را رخصت کرده تا در خانه بمانن، ولی اونمو کارمند دولت، اونمو معلم، اونمو متعلمی که باید در خانه بمانه و از برنامه آنلاین استفاده موثر کنه صبح تا شام در جاده ها در حال گردش است. له دې سره کورنۍ چارو وزارت په لویو ښارونو کې پولیسو ته لارښوونه کړې چې د خلکو ګرځبندي ته د دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د ننګرهار او بلخ ولایتونو چارواکو په رسمي ډول او کابل ښار کې بیا ګرځبندي په اعلان شوي ډول مات شوی. کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا د جدیت خبره کړې. روغتیا وزارت بیا اندېښنه ښیي په کومو ولایتونو کې چې قرنطین پای ته رسېدلی د کرونا ویروس د خپرېدو او پیښو ډېرېدو امکان زیات دی.
تر اوسه هم په کابل او په څو نورو لویو ولایتونو کې پولیسو ته د ګرځ بندیز د مراعاتولو جدي هدایت ورکړل شوی ده. یو ځل بیا کورنیو چارو وزارت له ټولو هیوادوالو څخه په درنښت هیله کوي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او له خپلو پولیسو او امنیتي ځواکونو سره د ګرځ بندیز په مراعاتولو کې مرسته وکړي. د مالیې وزارت دروازې سره د یو وکیل ساتونکو د شمشاد ټلویزیون خبري همکارانو ته لار نیولې وهلي او ګواښلي دي. مالیې وزارت وایي جنجال په ولسي جرګه کې د لوګر استازي شاپور حسنزي کسانو کړی او خبري ټیم د هغوی لخوا تهدید شوی. شاپور حسنزي چې له موضوع خبر دی وایي ساتونکو یې خبریالان نه دي وهلي او جنجال تاییدوي. دا د مالیې وزارت دروازې سره د شمشاد خبري ټیم او هغو وسلوالو جنجال دی چې د خبري ټیم پر وړاندې عمومي لار تړلې. جنجال کې د خبري ټیم غړي ډبول شوي، سپکې سپورې ورته ویل شوي او د وسلو په زور یې ګواښي. پیش وزارت مالیه 2 موتر زره همراه یک موتر تعقیبی که در پشت سرش بود و تا شدن از موتر توهین هم کردن، تحقیر هم کردن، ملت و کوب هم کردن و با موتر هم بالغت زدن. د شمشاد خبریالانو لومړی فکر کړی و چې دا ساتونکي د مالیې وزارت دي، خو وروسته د مالیې وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې معلومه شوه چې ساتونکي په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو په استازي پورې تړلي. شاپور حسنزی مو وپوښته چې ولې د شمشاد خبري ټیم وهلی. هغې کې نه جنګ شوی، نه ویل شوي، نه ټکول شوي او هغې نه بعد ما رانیولي دي. په خپل دفتر کې مې پوښتنه ترې کړې ده، یو کس نه مې پوښتنه کړې مال که چېرته تاسو باندې یا ثبوت یا اسناد راشي یا تاسو بدتمیزي یا جنګ یا ویل شوي نو زه به تاسو خپل هغه قانوني کومه جزا یې هغې سره به محکمه. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې دا پیښه غندلې او د هر اړخیزه څېړلو غوښتنه یې کړې. خبریالان هم ټینګار لري چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي کوونکو مخه دې ونیول شي. له بده مرغه چې په افغانستان کې په دوامداره توګه له خبریالانو سره تاوتریخوالي کیږي. نن هم د شمشاد ټلویزیون همکارانو سره د ولسي جرګې یو وکیل او د هغه ګاردانو یا د هغه ساتونکو تاوتریخوالی کړی دی چې موږ دا تاوتریخوالی په کلکه غندو. له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دغسې زورواکانو مخنیوی وکړي او دغسې خلک په قانوني جزا باندې ورسي تر څو په راتلونکي د خبریالانو په وړاندې باندې خنډ جوړ نه کړي او زموږ همکاران وکولی شي چې په ټول افغانستان کې خپل کارونه او خپل چارې په منظمه توګه مخته یوسي. مالیې وزارت په سر کې د شوي جنجال په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او د چا نوم یې نه اخیست. وروسته یې د یوې اعلامیې په خپرولو پیښه منلې، خو یاد وسلوال په شاپور حسنزي پورې تړلي. کندوز کې د کرونا کووید-19 ناروغیو د تشخیص لپاره مجهز لابراتوار جوړیږي. کندوز کې مجهز روغتون شته، خو دا چې د کرونا د تشخیص لپاره لازم مواد او امکانات نه لري له ستونزو سره مخ کړي. اوس که کندوز کې د تشخیص مجهز لابراتوار جوړ شي، د شمال ختیځ زون کې به د تشخیص پروسه چټک او اسانه شي. حداقل دلته چې موږ آی سی یو فعاله کړو چې زون دی باید موږ تقریبا په حدود د 60 پایې وینټیلیټر ماشینونه ولرو. اوس دا فتره موږ 2 پایې وینټیلیټر ماشینونه لرو او ایجاد د یو لابراتوار چې علني کار شروع دی. پرون پس له غرمې نه موږ کار شروع کړی. کار ساختماني جریان لري، شاید تر اخر د هفتې پورې ساختماني کار ختم شي. سر له بلې شنبې نه شاید موږ ان شاء الله تعالی خپل د لابراتوار ماشینونه نصب کړو. کابل ښاریان په سیاسي معاملو کې ملي القاب او رتبې ورکول خیانت بولي. عام خلک اندېښنه لري که د مارشالۍ رتبې ورکول دوام وکړي، له دې وروسته به نور جنګ سالاران هم د دغې رتبې غوښتنې ولري. ښاریان د عبدالله ولسمشر غني په جوړجاړي کې د قدرت ویش ته اندېښمن دي او زیاتوي چې تیره 15 کلنه دوره به یو ځل بیا تکرار شي. دوی له سیاسیونو غواړي چې قدرت ته د رسیدو لپاره د پر ملي او ارزښتمنو مسایلو معاملې نه کوي. او وروستی خبر دا چې تهران وایي واشنګټن سره د بندیانو تبادلې ته چمتو دی. د ایران حکومت وایي د هغو ایراني وګړو روغتیا ته په اندېښنه کې دي چې امریکا کې زنداني دي. علي رباعي په نوم د ایران د حکومت یو ویاند ویلي چې امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته تیار دي او په دې اړه خبرې کول غواړي. رباعي ویلي چې د ایران دې پریکړې ته تر دې مهاله د امریکا حکومت غبرګون نه دی ښودلی. د حکومت ویاند وایي د بندیانو تبادلې په برخه کې د درېمګړي هیواد اړتیا نشته او باید خپلو کې سره خبرې وکړي. ایران او واشنګټن تیر کال هم بندیان تبادله کړي. ملتیا مو مننه کوم. د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه مو همدومره وو.